مکوا ژورشته ای منزل دی ارز منزل غرو سره ټکرشته. هغوی ویل چې په ولسوالۍ کې قمندانان معلوم دي. مال ته قمندان چاته وایي؟ د قمندان لپاره مواصفات کوم دي؟ یو د لسو کسانو په راس کې یو مجاهد ته قمندان وایي، بل د زرګونو مجاهدینو مشر ته قمندان وایي. په قمندانانو باندې توافق څنګه ممکن دی؟ زه داسې ولسوالۍ درته ښیم چې یو تنظیم هلته شپېته غونډه لري. حال دا چې مجموعي شمېر یې شاید 200-300 کسانو ته ورسي. بیا نو پنځو لپاره یې غونډ جوړ کړی، دا پنځو مسلح مجاهدینو نامې غونډ جوړ کړی، د کور کور په سر یې غونډونه جوړ کړي. هغه دا ټول قمندانان د غونډونو ګڼي. د قمندانانو په سر توافق محال دی. منم راځي د قمندانانو لپاره معیار وټاکئ. مونږ ویل څوک چې 20 مسلح مجاهدین ولري 2 کاله په جنګ کې پاتې شوی هغه د قمندان پیسو منلی شي. بیا د ولسوالۍ پر سر د هرې ولسوالۍ کې د قمندانانو شورا جوړ شي. دا د قمندانانو شورا دي یا په اتفاق سره 10 کسان معرفي کړي یا د انتخاباتو فیصله وکړي. په ولسوالۍ کې دي د انتخاباتو له لارې 10 کسان معرفي شي. معیار دې خلکو له موږ سره ومنلو. په نورو خبرو تقریبا اتفاق شوی، صرف په څو خبرو اختلافات دي. یو تنظیم وایي چې انتخاباتو نوم به په طرح کې نه راځي. دوم په لویه جرګه اصرار کوي او موږ پوهېږو چې دا د اصرار وجه څه ده. دریم اختلاف دا دی چې گویا د ولسوالۍ د قمندانانو شورا به په 2 د انتخاباتو مطالبه کوي. یعنې دا چې انتخابات به په هېڅ ځای کې نه کېږي. مونږ ویل چې یا خو به فیصله په اتفاق کېږي، مونږ یې منو چې په کومه ولسوالۍ کې متفقون علیه شخص دي مونږ د هغه ولسوالۍ د نماینده په حیث دا قبلوو. چې په کومه شورا کې په کومه ولسوالۍ کې متفقون علیه شورا موجود وي دغه متفقون علیه شورا د 10 کسان معرفي کې مونږ یې منو. که متفقون علیه شخص یا شورا نه وي او د قمندانانو شورا په اتفاق سره 10 کسان نشي معرفي کولی، د 10 کسانو په معرفي کولو کې اختلاف را پیدا شي، نو بیا به فیصله په اکثریت کېږي. بیا اکثریت معلومول د انتخاباتو نه پرته له بلې لارې نه ممکن نه ده. یا اتفاق یا اکثریت. که اکثریت مني باید انتخابات وشي. د انتخاباتو نه پرته له بلې لارې نه اکثریت نشي معلومولی. موږ دواړه منو. اما دا چې 10 کسان دي د 10 تنظیمونو نه د تساوي په بنیاد راشي، نور د دې دور تېر شوی، دا نشي کېدلی. داسې شوراګانې څوک نشي جوړولی. زه په ډاګه وایم که 6 تنظیمونو د انتخاباتو نه پرته له بلې لارې د شورا د جوړولو کوشش وکړ، دوی 10 کسان راوبلل، نو موږ به 20 کسان راوبلل. دوی د هر ولسوالۍ نه 10 کسان راوبلي، موږ به د هغه مقابل کې 20 کسان راوبلو. هغه چې له دوی نه پاتې شي موږ به راولو. بیا به وګورو چې ستا شورا به د افغانستان د مستقبل په باره کې فیصله کوي که دغه شورا چې موږ یې جوړ. که د مسلې حل غواړئ موږ تیار یو. موږ د مجاهدینو وحدت غواړو. په افغانستان کې یو قوي حکومت د مجاهدینو غواړو. وحدت د منتخب شورا نه پرته له بلې لارې نشي راتلی. منتخب شورا د وحدت ضمانت کولی شي. که له بلې لارې نه اتحاد راتلی شي دا د موږ په بار بار دا نورې لارې ازمویلې. قوي حکومت د انتخاباتو نه پرته له بلې لارې نشي جوړېدلی. موږ په همدې خاطر په انتخاباتو اصرار کوو چې اختلافات ختم شي، یو قوي اسلامي حکومت د مجاهدینو په لاس جوړ شي، په حکومت باندې ټول تنظیمونه په خپلو منځونو کې اتفاق وکړي. په همدې خاطر په انتخاباتو اصرار کوو. دا زموږ غوښتنه نه ده، دا د مشورتي شورا فیصله ده. دا نوی شرط نه دی. په دې باندې تاسو ټولو توافق کړی، تاسو د هغه لاندې امضا کړی. مشورتي شورا په دې باندې توافق کړی. ټولو دنیا مو په دې خبره شاهد او ګواهه ویل. ټولو دنیا ته مو خپل ولس ته مو د دې وعده ورکړې چې په 6 میاشتو کې به انتخابات کوو. انتخابات تاسو منلي، خو ورونو دلته ځینې تنظیمونه له خپل ولس نه ویریږي، انتخاباتو ته تیار نه دي، غواړي چې همیشه دي همدغسې استبدادي د څو کسانو په خوښه جوړ شوي حکومتونه په افغانانو باندې تعمیل شي. وایي سفیه و جاهل ته حق نشو ورکولی چې هغه دې رایې ورکړي، فاسق و فاجر ته حق نشو ورکولی چې هغه دې رایې ورکړي.
فاسق او فاجر په کابینه کې منل شي د مساوي اکثر یې منل شي خو د رایې حق نشي ورکولی عجیبه ده هغه چې ته یې فاسق او فاجر ګڼې هغه په کابینه کې د وزیر پایس قبلولی شي هغه ته د شپېتو کسانو د لېږلو حق هم ورکولی شي ولې افغان ولس په دې نامه د خپلې رایې له حق نه معلومه کوي چې اسلام خو فاسق او فاجر ته او صفي او جاهل ته حق نه ده ورکړی زه منم فاسق د دې د رایې حق نه ورکولی کېږي خو فاسق هغه دی چې محکمې دغه په فسق حکم کړی زه منم چې صفي او جاهل د رایې حق نه لري ولې صفي او جاهل معلوم دی صفي او جاهل هغه دی چې یو محکمه دغه په صفات او جهالت حکم وکړي خو په دې نامه په ټول ولس باندې د صفي او د جاهل او د فاسق او د فاجر حکم کول دا ډېره بېباکي او جرأت ده دا قوم چې 12 کاله مسلسل د دې طولاني جنګ ستونزې زغملې 1.5 میلیون شهیدان یې ورکړي په هر کور کې یتیم او کونډې دي دشمن ته نه دی تسلیم شوی دشمن نه دی توانېدلی هغه دوکه کړي دشمن نه دی توانېدلی هغه وویروي دشمن نه دی توانېدلی هغه واخلي ستا په څنګ کې ودرېدلی د ایمان سنګر ته یې ترجیح ورکړی د کلمې لاندې ودرېدلی د اسلامي حکومت لپاره قرباني ورکړي دا صفي دی دا جاهل دی صفي او جاهل هغه دی چې دغو خلکو ته صفي او جاهل وایي څوک چې مجاهد او مهاجر ته صفي او جاهل وایي واقعا له شک نه پرته چې هغه صفي او جاهل ورونو تاسو ګورئ همدا وایي چې که قماندانانو فیصله وکړي چې انتخابات دې وشي یا په ولسوالۍ کې ولس انتخابات وغواړل موږ انتخابات غواړو زه هم که دا خبره رښتیا وایي نو اوس دا د کونړ شورا په ګډه فیصله کړي چې موږ انتخابات کوو خپل اختلافات ختموو واحده اداره جوړوو د ولسوالیو په سر د ټول ولایت لپاره منتخبه واحده شورا جوړوو خو تاسو ولیدل چې دغو تنظیمونو د کونړ د شورا د متفقه فیصلې په مقابل کې کوم رد العمل وښودو شورا د کونړ حکومت ته تنظیمونو ته خطونه ولېږل خپل فیصله یې اعلان کړه له هغو نه مرسته وغوښتله هغوی ته اطمینان ورکړو چې موږ وحدت غواړو موږ دا اختلاف په کونړ کې ختمول غواړو چې کله مرکزي حکومت جوړ شو انتخابات وشول موږ به هغه حکومت تاییدوو زموږ اداره به د هغه حکومت تابع ولې حکومت څه وکړه له یو طرف د هغو په خلاف اعلامیه صادره کړه او ویې ویل چې چا چې د انتخاباتو فیصله کړي هغه ملک تجزیه کوي هغه خرڅ شوی چا خرڅ شوی که هغه خرڅېدو په تا به خرڅ شوی تا له خپل تنظیم نه په شړلو تهدید کړ ولې هغه تسلیم نه شو هغه په خپل عهد پاتې دی تا تطمیع کړ ولې دې ته تیار نه شو له یو خوا د کونړ د شورا په خلاف اعلامیه صادري له بل طرف نه پاکستاني مقاوماتو ته سوال کوي چې مه پرېږدئ چې د کونړ قماندانان په کمپونو کې انتخابات وکړي صحیح ده ته به د کونړ د مهاجرینو د انتخاباتو مخنیوی وکړي په داخل کې به څه کوي انشاءالله دا انتخابات به ترسره کېږي ما ته پاکستاني ورونو اطمینان راکړی چې که د دې میاشتې تر پای پورې د انتخاباتو په طرح توافق ونه شول بیا تاسو څنګه خوښ یاست بیا به په کونړ کې انتخابات کېږي منتخبه شورا به وي همداراز به ورونو همداراز به په نورو ولایتونو کې هم انتخابات کېږي اوس د تنظیمونو خوښه یا به د ټولو په اتفاق هم انتخابات کېږي یا بیا موږ له دې سره موافق کړو چې د هر ولایت په سطح دي بیل بیل د قماندانانو په خوښه انتخابات وشي او په دې ترتیب د مشکلات حل شي که فرضاً انتخابات ونه شول حکومت ختم دی د کابل رژیم نسکور شو او د یو بل موقت حکومت جوړېدو ته عاجل او فوري ضرورت را پیدا شو بیا حزب اسلامي دې خبرې ته تیار دی چې بل موقت حکومت دې جوړ شي خو په دې شرط چې په هغه کې به ټول جهادي قوتونه چې په پاکستان کې دي په دې حکومت کې شامل ول له حکومت نه بهر دي په ایران کې میشته دي ټول جهادي قوتونه باید د دې حکومت په جوړولو کې
خپلو منځونو کې توافق وکړي او د هغوی په توافق او تفاهم سره موقت حکومت د آینده لپاره جوړ شي. زموږ د دې اجتماع د لویو او بنیادي اساسي خبرو مهمو ټکو ته زه د جلسې په پای کې یو ځل بیا اشاره کوم، بیا بحث ختموو او دعا وکړو. امید دی چې ورونه له باران نه وارخطا نه شي. ستاسو ورونه هلته په سنګرونو کې د ګولیو باران لاندې هم صبر کوي. لله الحمد اجتماع په خیر عافیت سره پای ته ورسېده. زموږ څو خبرې دي. موږ د کشمیر د مسلمان ولس د قیام ملاتړ کوو. د هند د وحشیانه اقداماتو په کلکه غندنه کوو. باید پرېږدي چې کشمیر خپل سرنوشت په خپله وټاکي. کشمیر ته باید د خپل سرنوشت د ټاکلو حق ورکړل شي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده باد مجاهدین کشمیر، زنده باد مجاهدین کشمیر. موږ د ازادي غوښتونکو کشمیریانو تر څنګ ولاړ یو او د هغوی د قیام ملاتړ کوو. موږ د تاجکستان، ازبکستان او د آذربایجان د مسلمانو محکوم ولسونو د قیامونو تر شا ولاړ یو. د هغوی د ازادي لپاره دعا کوو. د هغوی په خلاف د روس د پوځي کاروایي په کلکه غندنه کوو. موږ د انتخاباتو مطالبه کوو پر راتلونکي افغانستان کې غیر منتخب او انتصابي حکومتونه نه منو. راځئ په دې شانداره او تاریخي غونډه کې یو ځل بیا له الله جل شانو سره تعهد وکړو چې موږ به تر هغه پورې خپل اسلامي مصالحانه جهاد ته ادامه ورکوو چې تر څو افغانستان آزاد شي، د پردیو په لاس تعمیري حکومت نسکور شي، د مجاهدینو په لاس منتخب اسلامي حکومت تأسیس شي او بالاخره د منتخب شورا له لارې د ملک لپاره اسلامي اساسي قانون جوړ شي او له دې نه پس تعمیلي او غیر منتخب حکومتونو لپاره په افغانستان کې هیڅ مجال پاتې نه وي. تر هغه وخته پورې به موږ خپل جهاد ته ادامه ورکوو او له سنګرونو به نه پورته کېږو. څوک چې په دې خبره تعهد کوي لاسونه دې اوچت کړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر.